بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ استاد د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې په ډیپریسیشن یا استهلاک باندې دی. کله چې موږ د خپل بزنس د پاره یا د خپل کاروبار د پاره کوم ماشینری اخلو یا داسې وسایل اخلو چې هغه موږ تاسې په د بزنس یوز د پاره اخلو په بزنس کې استعمالو، نو هر کال دغه وسایل چې دی خپل ارزښت د لاسه ورکوي. هغه واقعي او حقیقي ارزښت چې دی هر کال کمیږي. دغه کمښت چې دی استهلاک یا ډیپریسیشن ویل کیږي. ګورئ، تعریف یې داسې دی چې depreciation is the reduction in the value of an asset. کله چې موږ تاسې سره په بزنس یا کاروبار کې یو اسټ اوسیږي او دغه اسټ موږ تاسې بزنس یوز لپاره اخیستی وي او تر یو کال زیات دا موږ تاسې استعمالو، نو هر کال د دې په قیمت کې چې کمښت راځي، همدغه کمښت ته استهلاک یا ډیپریسیشن ویل کیږي. موږ کم جنسونه کولی شو چې کوم وسایل یا ماشینري کولی شو چې ډیپریسیټ کو. ګورې، دې کې یو درې څلور خبرې باید تاسې په نظر کې ولرئ. موږ هغه وسایل کولی شو یا هغه ماشینري کولی شو چې ډیپریسیټ کو چې د هغې د استعمال موده یا عمر تر یو کال زیات اوسیږي. که موږ سره یو اسټ په بزنس کې اوسیږي او د هغې عمر یا موده چې دی د استعمال تر یو کال کم وي، نو هغه به استهلاک نه لري، موږ یې نشو استهلاک کولی. دومه خبره باید دا په نظر کې ونیول شي چې دغه اسټ به یو مشخص شوی عمر لري. یعنی یو ماشینري چې موږ تاسې اخلو، که هغه هر ډول ماشینري اوسیږي، نو د هغې لیمیټډ یوزفول لایف باید معلوم وي، مشخص وي چې دا څو کالو دپاره موږ سره کار کوي. دریمه خبره پکې دا ده چې موږ تاسې د هغه اسټس څخه کولی شو چې ډیپریسیشن وضع کو چې هغه موږ د بزنس یوز دپاره اخیستی وي، نه دا چې د خرڅولو دپاره مو اخیستی وي. فرض که موږ یو وسیله اخیستی وي، که هغه موټر وي یا کار یا هم جنراتور وي او یا کوم بل ډول ماشینري اوسیږي، او په دې موخه مو اخیستی وي چې بیرته یې خرڅ کړو، نو د دې به یې موږ تاسې استهلاک نشو وضع کولی، ځکه جنس مو نوی اخیستی او خپل بزنس کې مې ایښودلی وي او سبا یې بیرته خرڅوو د ګټې دپاره. په دغسې حال کې موږ تاسې نشو کولی چې ډیپریسیشن وضع کړو. خو که چیرې همدغه جنراتور یا موټر بزنس د یوز دپاره موږ استعمال کړو، په بزنس کې ترېنه استفاده وکړو، نو په دغه وخت کې به هر کال کې چې دی د دې استهلاک یا د دې واقعي اکچوال ویلیو کې چې کوم کمښت او ریډکشن راځي، نو هغې نه موږ تاسې کولی شو چې به استهلاک وضع کړو او همدغه په اکچوال قیمت کې چې کوم کمښت دی، همدې ته استهلاک هم ویل کیږي. ګورې، زه به دا موضوع ډېر زیات ساده او سمپل دی. ماشین حساب به راواخلم، فورمول به یې تاسو ته ووایم. فرض که موږ یو جنراتور واخیسته په 1,00,000 افغانۍ باندې، نو دغه 1,00,000 افغانۍ باندې چې موږ دغه جنراتور واخیسته، له دې نه موږ تاسې دا موږ سره اکچوال کاسټ آف اسټس شو. د دې نه موږ تاسې وضع کوو ریزیجول ویلیو. ریزیجول ویلیو دې ته ویل کېږي چې کله موږ تاسې دغه جنراتور چې د دې یوزفول لایف موږ ته معلوم اوسیږي چې دا 10 کالو پورې کار کوي، هغې نه وروسته کار نه کوي او نور کباړ کېږي او له منځه ځي، په هغه وخت کې چې د دې دا ډانچه او دا کباړ موږ خرڅوو، نو دغې ته ریزیجول ویلیو ویل کېږي. نو د اکچوال کاست څخه باید موږ منفي کړو ریزیجول ویلیو. فرض که هغه وخت کې موږ تخمین کوو چې د دې ډانچه به په 10,000 افغانۍ خرڅېږي، نو دا ترېنه منفي کوو، موږ سره پاتې شو 90,000 افغانۍ. دغه 90,000 افغانۍ به یې اخلو تقسیموو په یوزفول لایف باندې. دغه جنراتور موږ سره 10 کاله موږ ویلې کار کوي، دا 10 کال یوزفول لایف لري، نو دا پرې تقسیموو او مساوي کوو. 9,000 افغانۍ هر کال د دې چې د استهلاک دی په دغه جنراتور کې یا دغه اسټس کې یا دغه وسیله کې چې موږ تاسې بزنس کې استعمالوو، نو هر کال د دې په هغه اکچوال کاست چې دی واقعي ارزښت چې کوم 9,000 افغانۍ پکې ریډکشن او کمښت راځي، همدغه کمښت موږ سره د ډیپریسیشن په نوم یادېږي او دا باید په کویک بوک کې موږ تاسې وضع کړو. ګورې، زه تاسو ته دا پریکټیکل هم کار کوم. زه به راشم دلته
چارت اف اکاونټس ته چې کله چارت اف اکاونټس ته راغلم دلته به موږ راشو خپل فکس اسټس ته ګوري دا ما سره فکس اسټس دی بلډینګ ما سره فکس اسټ دی فکس اسټ اف کمپنی هم د فرنیچر اکوپمنٹ دی جنراتور دی موټر دی دا جنراتور او موټر فرض مثال موږ تاسو د دې ډیپریسیشن وضع کوو ګوري د جنراتور قیمت موږ سره اول خدا چې موږ تاسو کله ډیپریسیشن وضع کوو موږ سره دلته یو اکاونټ دی د اکیومولیټډ ډیپریسیشن په نوم باندې راټول شوی ډیپریسیشن یعنی هغه مقدار پیسې چې موږ اسټس چې کله موږ ډیپریسیټ کوو که هغه هر اسټ اوسېږي نو هغه پیسې ټول به دلته جمع کیږي موږ ته معلومیږي چې موږ یوازې ماشینري یا کم وسایل چې موږ په بزنس کې استعمال کړی دی نو هغه څومره په واقعي ارزښت کې څومره پیسې کمی شوي دي او څومره استهلاک موږ سره جمع شوی ده بل هم موږ دلته ډیپریسیشن ایکسپنس هم لرو دلته یو بل اکاونټ هم موږ سره دی ګورئ ډیپریسیشن ایکسپنس نو خدا پیسې موږ سره ټول جمع کیږي دلته په اکیومولیټډ ډیپریسیشن کې ګورئ زه راځم اوس پریکټیکل تاسو ته کار کوم زه به راشم دلته کمپنی مینو ته او د هغې څخه وروسته میک جنرال جورنال انټري ته راځم او تاریخ هوم کرنسي افغانۍ د همدغه تاریخ به ورته انتخاب کو دلته به موږ ورته اکیومولیټډ ډیپریسیشن 9000 افغانۍ ډیبیټ کو صحیح ده 9000 افغانۍ موږ سره د اکیومولیټډ ډیپریسیشن ډیبیټ شو دا اضافه شو موږ سره ولې د کوم ادرس نه اضافه شو دا چې د موږ خپل جنراتور چې د فرض کا 9000 افغانۍ استهلاک کوو چې 9000 افغانۍ دا موږ سره د دې کال استهلاک شو دلته میمو کې هم ورته لیکلی شي چې ډیپریسیشن فار د ایئر اف 2025 نو دا هم ورته کولای شي چې ولیکو دا راځم سیو انکلوز کوم یعنی اکیومولیټډ ډیپریسیشن موږ 1000 افغانۍ ډیبیټ ک او دا مو د چی شنه کریډټ ک د جنراتور نه مو کریډټ ک دا د یو کال ډیپریسیشن د جنراتور دا سیو کوم او کلوز کوم ګوري دا ما سره سیو شو تاسو اوس راشي دلته لیست چارت اف اکاونټس ته راشي په چارت اف اکاونټس کې موږ سره ګوري 9000 افغانۍ اکیومولیټډ ډیپریسیشن دلته اضافه شو راټول شوی استهلاک یعنی زمونږ سره کم جنس چې د استهلاک شوی او 9000 افغانۍ قیمت د 9000 افغانۍ په قیمت استهلاک شوی همدا ډول راځم او جنراتور ته وګورئ د دې 2 لک افغانۍ موږ سره قیمت اوس 1,90,000 افغانۍ پات شو 9000 افغانۍ ځکه کم شو چې دا یو کال موږ استعمال کو یو کال استعمال سره 9000 افغانۍ د خپل ارزښت لاس ورکه هغه موږ استهلاک او استهلاک چې د اکیومولیټډ ډیپریسیشن کې د پیسې لاړې جمع شوې همدا ډول راځم فرض کړئ بیا هم جنراتور ته راځم کمپنی مینو ته راځم میک جنرال جورنال انټري ته راځم او تر دې وروسته بیا هم ورته وایم چې موږ سره اکیومولیټډ ډیپریسیشن بیا وشو فرض کړئ بیا د 9000 افغانۍ موږ ډیپریسیشن وکړه دا مو د چی شنه ډیپریسیشن وکړه دا هم دغه د جنراتور ډیپریسیشن دی فرض کړئ دا د 2014 کال ډیپریسیشن شو سیو انکلوز تاسو اوس راشي وګورئ جنراتور قیمت موږ سره 1,02,000 افغانۍ پات شو د 2 لکو نه نور هم کم شو او دلته اکیومولیټډ ډیپریسیشن تر شي ګوري دا موږ سره 8000 افغانۍ شوې ځکه چې موږ بیا هم د 2014 کال ډیپریسیشن 9000 نور موږ اوس راځم ټیوټا موټر ته ګوري دا موږ سره 300,000 افغانۍ یعنی 3 لک افغانۍ قیمت لري دغه موټر راځم از ماشین د حساب اول اخلم د دې دغه ډیپریسیشن محاسبه کوم ځان سره 300,000 افغانۍ دا موټر ما سره قیمت لري صحیح ده د دینه منفي کومه ریزیجوال ویلیو د دې موټر یوزفول لایف موږ سره 10 کاله ده 10 کاله بعد چې دا موټر موږ از یو دانچې از کباړي خرڅو نو دا موږ سره خرڅيږي په 10,000 افغانۍ باندې صحیح ده 10,000 افغانۍ به د دې واقعي ارزښت څخه کم کړم مساوي به کوم ما سره 2,80,000 افغانۍ پاتې کیږي دا به تقسیم کوم په یوزفول لایف چې 10 کاله ده نو 2,90,000 افغانۍ هر کال دغه موټر موږ سره ډیپریسیټ کیږي ارزښت د لاس ورکوي 20,000 افغانۍ اوس زه غواړم د 2015 کال او 15 کال ډیپریسیشن د دې موټر وکم راځم کمپنی مینو ته د هغې څخه وروسته میک جنرال جورنال انټري ته راځم او بیا دلته راځم اکیومولیټډ ډیپریسیشن بیا ورته اکاونټ انتخابوم اکیومولیټډ ډیپریسیشن 22,000 افغانۍ 22,000 افغانۍ دا ډیبیټ کوم او دا د چی شي نه ډیبیټ شو دا د ټیوټا موټر دا ورته کریډټ کوم چې کله مې کریډټ کې دلته ورته کولای شي چې ولیکي ډیپریسیشن فار د ایئر اف 2025 یا 2024 چې د هر کالو هغه ورته میمو کې ولیکي زه دا سیو انکلوز کوم ګوري دا ما سیو انکلوز ک چې کله مې سیو انکلوز ک ټیوټا موټر موږ سره 100
روپۍ شو، د 3 لکه افغانۍ څخه 2,03,000 افغانۍ پاتې شو او نورې موږ سره اکیومولیټډ ډیپریسیشن ته انتقال شو. ګورې د 18,000 څخه دلته 15,000 ته زموږ دغه اکیومولیټډ ډیپریسیشن ورسېده. یعنې کله چې موږ او تاسې چارټ اف اکاونټ کې د اکیومولیټډ ډیپریسیشن کې چې کوم بیلانس وي دا چې ګورو باید موږ په دې پوه شو چې کوم ماشینري چې موږ په خپل بزنس کې استعمالوو تر اوسه پورې 15,000 افغانۍ خپل ارزښت کې کموالی راوړی او استهلاک شوی ده. همدا ډول بیا هم ټیوټا موټر د فرض کړه د 2024 کال ډیپریسیشن مې وضع کړی، د 2025 کال ډیپریسیشن ورته وضع کومه. ساده خبره ده، بیا هم راشي مایک جنرال ژورنال انټري ته او په ژورنال کې تاسې بیا هم اکیومولیټډ ډیپریسیشن ورته انتخاب کړئ او بیا ورته ولیکئ چې 22,000 افغانۍ دا د دې کال ډیپریسیشن موږ وکړه. د کم جنس یا د کم ماشینري هغه د ټیوټا موټر ده او دا ورته سیو انکلوز کوو. چې کله مو سیو انکلوز کو تاسې وګورئ 2,40,000 افغانۍ د دې ارزښت پاتې شو. اکیومولیټډ ډیپریسیشن ته تاسې راشي دا 22,000 افغانۍ ورته ورسېدو. نو په دغه سمپل او ساده طریقه موږ تاسې کولی شو چې خپل ماشینري کوم وسایل چې موږ تاسې په بزنس کې د بزنس یوز لپاره استعمالو نو د هغې په ارزښت کې چې کم کمښت هر کال راځي هغې ته ډیپریسیشن ویل کېږي. په دې ډول موږ تاسې وضع کولی شو. نو دا هم بیا موږ تاسې کولی شو. زه ګورې هم تر راځم په ریپورټ کې هم دا کتلی شو. زه ریپورټ ته راځم او له هغې څخه وروسته کمپنی ان فاینانشل ته راځم او دلته بیلانس شیټ سټنډرډ ته راځم. ګورئ په بیلانس شیټ کې خو موږ سره 3 اکاونټونه وي چې اسیټس وي، کرنټ اسیټ او فیکس اسیټ وي او همدا ډول بل موږ سره لیبلیټي وي او اکویټي وي. خو دلته چون موږ استهلاک وضع کړی او د هغې د راپور کې هغه ګورو چې پیدا کوو چې وضع شوی ده او که نه دلته موږ سره بیلانس شیټ کې شته او که نه. ګورې کرنټ اسیټس نه زمونږ فکس اسیټ دی چې هغه موږ استهلاک دی نه وضع کوو. ګورې دا موږ سره فکس اسیټ دی. په فکس اسیټ کې تاسې وګورئ موږ چې کوم استهلاک وضع کړی هغه موږ سره اکیومولیټډ ډیپریسیشن په نوم باندې دلته جمع شوی. اکیومولیټډ ډیپریسیشن 22,000 افغانۍ. ګورئ دا موږ سره دلته څنګه شوی جمع شوی ده. نو په دغه شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې په بیلانس شیټ کې هم چې څومره ډیپریسیشن موږ اوسه پورې وضع کړی د خپلو ماشینریانو نه او هغه وسایلو نه چې بزنس کې استعمال او همدا ډول چارټ اف اکاونټ کې هم لیدلی شو. نو په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی اوسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده ځکه چې کوم کاروبارونه او کوم لوی بزنسونه او کمپنیانې چې دي هغه کې طبیعي خبره ده ټول ماشینري استعمالیږي. نو دغه ماشینري چې کله استعمالیږي هر کال باید د دې استهلاک په نظر کې ونیول شي. کم ارزښت چې د دې هر کال کمیږي هغه باید په کویک بوک په حساب کتاب کې باید ریکارډ شي تر څو کمپنی په راتلونکي کې ګټه وکړي نه دا چې تاوان.